ویډیو تر پایه وګورئ او د اشرف غني په اړه قضاوت وکړئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. دا سمه ده چې غني به تېروتنې لري، ستونزې به وي، فرصتونه به یې له لاسه ورکړي وي، د خلکو په دسترخوان کې به یې ښه او مثبت بدلون نه وي رامنځته کړی. خو دا هم د بحث وړ موضوع ده چې په 11 ټیمونو کې له کومې ډلې کوم یوې د اوسني ولسمشر بدیل کېدلی شي، پر کوم یو حساب کولی شو، کوم یو به د هېواد بیړۍ د مقصود ساحل ته ورسوي او داسې ډېرې نورې پوښتنې. خو له انصافه به لرې وي که ووایي ولسمشر غني هېڅ مثبت کار نه دی کړی. یوه لویه ستونزه چې غني موږ ته ناکام راپېژني هغه د غني د مخالفو سیاسي څېرو، ډلو، کړیو او هېوادونو او ناراضو کسانو پروپاګاند او منفي تبلیغات دي چې له هرې ممکنې وسیلې څخه کار اخلي او د افغانستان ولسمشر په نښه کوي. په دې هم سترګې نشو پټولی چې بې شمېره کسان به د افغانستان د خدمت جوګه او ولس د کار لپاره تیار وي، خو که دوی خپله رامخکې نشي پېژندل او تجربه کولی وخت نیسي او د ولس ستونزو ته رسیدګي به له صفره پیلوي. د غني مخالفین تل دا وایي چې د ده د واک موده ټوله په ژمنو، خیالونو، خوبونو او ناممکنه ارمانونو تېره شوه او د پام وړ هېڅ کار یې ونه کړ. خو تاسې وینئ چې غني تر ډېره او په تدریجي توګه د زورواکو لاسونه له شا وتړل، د کورنیو جګړو د بربادیو او ورانیو ټپونو باندې پټۍ کېښودې او له بېلابېلو لورو له فشارونو سره سره یې بیا هم هر ځای کې د هېواد او ولس په خیر ګامونه پورته کړل. هغه په داسې وخت کې ولسمشر شو چې نړۍ له افغانستانه په تېښته وه، خزانې تشې وې او ډېر یو سخت وخت و. خو د غني بدیل څوک غواړي؟ د غني د بدیل او ګوښه کېدو ډول هغه کسانو په غاړه کړی چې تر پرونه یې خپله له ده سره یارانه وه او یو ځای مجلسونه ورسره کول، خو د واک نشې دومره لیوني کړل چې دوه پښې په یوه موزه کړي او د غني ګوښه کېدل غواړي. خو د داسې کس په لټه کې له ستړیا پرته بل څه په نصیب نه شول. که له ولسه پوښتنه وشي چې په تاریخي لحاظ او بیا د اوسني ولسمشر په کابینه کې ازمویل شوي کسان به وکولی شي د غني ځای ونیسي او خلکو ته به له ده نه ښه خدمت وکړي، که داسې نه ده نو بیا ولې باید هغه چاته فرصت ورنه کړو چې تر یو حده یې کارونه کړي دي او لا هم لګیا دی او ولس ته د خدمت ملاتړ لري؟ ولې باید کړنې کمپایني وبولو او ولې باید ملاتړ ونه شي؟ دا خو ټولو ته معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې د غني په پرتله هېڅ ښه بدیل نه تر سترګو کېږي او که راپیدا هم شي نو وخت ته اړتیا ده چې ویې پېژنو افغانستان ته خپله ژمنتیا ثابته کړي، نه بهرنیو هېوادونو ته. ولس ته پکار ده چې له حکومت سره د ولسي چارو په بریا کې همکار شي تر څو په خپلو پښو ودرېږو او د یوه پیاوړي او له زورواکو پاک نظام ولرو او له سیالانو سره سیال شو. سیاسون مو دې هم له ماشومانه ضده لاس واخلي او د نظام د ستنو د سستولو پر ځای د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او غني ته دې فرصت ورکړي چې خپل ولسي پلانونه په ارام فکر بشپړ کړي. دا به هم د دوی په خیر وي او هم د ولس په خیر، ځکه په اوسني شرایطو کې ولس ته هم ستونزمنه ده چې له غني څخه پر ښه بدیل فکر وکړي، وخت ورته ولري او پر نوي څېرو باور وکړي. ولس په دې پوهېږي چې هر هغه څوک چې اوس د ولس خدمت ته ټټر وهي سبا به یې وضعیت له دې هم بدتر کړی وي. نو ښه ده چې غني د افغانستان غني کولو ته پرېږدو، نه دا چې ستونزې ورته جوړې کړو او کندې ورته وکیندو. تاسو د ولسمشر غني په هکله څه نظر لرئ؟ آیا دا ولسمشر غني بدیل وینئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.